سړي ښځې ته ویل سبا اسمان شینو نو وکومه اسمان شینو نو غر له به زم خشاک به راوړم او که وریځ وه نو بیا به مشین له دانې یوسم ژرندې له به دانې یوسم ښځې ورته یې د الله نه خیر غواړه دی که د څه پته لګي د سبا څه پته لګي هغې وایي دی کې د خیر څه کار دی دی کې د خیر غوښتو څه کار دی خو که اسمان شین و غر ته به خشاک لاړ شم که وریځ وه مشین له به دانې یوسم وایي زه ټیک ده مه غواړه د الله نه خیر مه غواړه هغه سهار اسمان شین شو دی هغه له لاړه خشاک خشاک یې وکړه خړې خشاک یې را جمع کړه پنډې تیار کړه غله پې راوړې غله پې راوړې ده ویم والو ویم ټکولو خشاک هم چې واغشتو سم د بوسو څخې ته جوړ کړو بس چې کومه رسۍ ورسره وه پنډ دپاره هغې باندې کلک کلک وتړودو اړ په شکل نور ته یې واچولو نور ته یې واچولو بس ټوله ورځ نور پې غار کې مازدیګر چېرته څوک په لار روان که دا ولې وې دا خشاک راغلی یم او دغسې غله را باندې اوړې ده او دا چل سره وکړه بس هغوی کولو خشاک بشاک سره وخوړو کور ته راغی چې دروازې ته راورسېده ویې ښځې که خیري ورکولو که خیري ښځې انشاءالله ورکولو که انشاءالله رالم ښه هغه ورته اوس انشاءالله که اوس خیر غواړې د سبا ورځې علم نشته زما عزتمند سبا به څه کومه نو تیاری به کې او بل وما تدري بأي أرض تموت الله چاته هم پته نه لګي زما مرګ به په کوم ځای راځي زه به په کومه خاوره باندې مړ کېږم د مرګ پته نه لګي کله به راځي نو چې دا پنځه واړه خبرې الله ځان سره وساتلي زما مسلمانه وروړه دې کې تاله تنبیه ده غافله کېږم ګورې غافله کېږم مرګ مه هېروه قبر مه هېروه الله مه هېروه د الله حکم منل مه هېروه الله څنګه زندگی غواړي هغه زندگی جوړه کا